نن د پاکستان حکومت له طرفه اعلان شوي د غیر قانوني اوسېدونکو غیر ملکیانو ته د ملک نه وتلو لپاره ورکړل شوې نیټه ختمېدو نه پس د پېښور بورډ بازار د دغه اقدامات او اعلان اثرات نه واضحه متاثر ښکارېدلو. بورډ بازار چې افغان کاروباریانو او سودا کوونکو سره آباد و، نن پکې د معمول ګڼه ګوڼه نه وه. بس څه ټایم چې دا ماجوره واده شوی دی، بس د بازار بالکل تش شوی دی او بازار نشته بالکل. لکه دې نه مخکې چې خبره نه وه، بس ښه بازار ګرم و خرڅه و. پولیس والا هم راځي، بس منډه تړو، خو بس دغسې حال دی، نو پوه شئ. نشته دومره خلک نشته، لکه څنګه مخکې چې کاروبار و که نه، هغسې اوس نشته دی. دغه کاروباریانو چې زیاتره پیدایش او ژوند یې دلته پاکستان او بورډ بازار کې تیر کړی، اوس تشویش لري چې مخکې به کاروبار او ژوند چېرته او څنګه کوي. بس موږ دونه تشویش کوو چې زموږ به دا روزګار څنګه کېږي. تر هغې پورې اوسه پورې چې دا خبره شروع شوې چې خلک مهاجر ځي، هغه روزګار کې هم زموږ دونه تفاوت راغلی دی چې نیم په نیمه. مخکې به هم 100,000 کار کوو، اوس 15,000 کوو. دا افغان کاروباریان چې ژوند او کاروبارونه دلته جوړ کړي وو، فکرمند وو چې بیا کور او کاروبارونه به څنګه آبادوي، او وایي چې دغه وروستي اعلان چې غیر قانوني اوسېدونکي افغانان د خپل ملک ته واپس لاړ شي، بورډ بازار کې دوی کاروبارونه نیم په نیمه متاثر کړي. نور اثر دونه شوی دی چې په سلو کې درته ویم که نه 75% پرېوتی دی، 25% دی چې په دې مې درته ویلې که نه. اوس ګرفت هم د بیګانه شروع شوی دی په د تاج آباد علاقې کې، په د رشقو په علاقو کې، په دې ټولو ځایونو کې. د پېښور هغه بورډ بازار چې د سودا اغوستونکو د ګڼې ګوڼې د وجې به چې پکې د خپې کېښودو ځای نه و، د پولیس موجودګي او د هغوی د چیکینګ دلاسه کاروبارونه او کاروباریان دواړه متاثر ښکارېدل. کیمرامین اوهاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، ویو ډیوا، پېښور.